اوس کې زرګونه کسان راوتلي او په نړیوال جام کې د بنګلادیش پر وړاندې وروستۍ بریا لمانځي. دغه زرګونه کسان د ملي لوبډلې وروستي پرمختګونه د ملي لوبډلې د زنده‌باد په شعار سره ستایي او له خلکو غواړي چې د ملي لوبډلې دوامداره ملاتړ وکړي. دغه یو کپټانسي موږ په تاریخ کې نه ولیدلې. دغه یو کپټانسي دغه د لوبغاړو د تشویق د لوبغاړو ملاتړ د دې موږ په تاریخ کې نه ولیدلی. راشد ته لوبډلې ته ټول افغانستان ته مبارک مبارک مبارک. د افغان کرکټ ملي لوبډلې سرسخته مینوال وایي افغانان او نړۍ دې د اکتوبر 30 د جون 30 ترڅنګ د جون 15 په یاد ولري او په ویاړ دې مراسم ونیسي. زیاتره فستیوال راوتلي چوک ته مرکزي چوک ته او دلته دا لویه بریا څنګه لمانځي. نو دې لپاره بهتره نه ده چې مثلا دوی د داسې څخه لمانځي او شي د داسې کولو څخه ډډه وکړي. یوازې دوی په دغه وجه لمانځي، یوازې دوی باید پترنونه او مانچسټر باندې ولمانځي. دغه زرګونه مینوال د خوست ښار په بېلابېلو واټونو کې وګرځېدل او د نړۍ ترڅنګ د افغان کرکټ ملي لوبډلې سرسخته مخالفینو ته پیغام ورکړ چې د لوبو ترسره کول او ګټل دې له افغان کرکټ ملي لوبډلې زده کړي. دا اوس ډېره خوشحالي نازولې وه، د مسار نه مې پوه شوې، ډېر خوند یې وکړ، ډېر خوند یې وکړ او ډایرکټ مې چوک ته منډې راولېسې لوبې ته ځم. خلک وګوره چې څه ډېر رش پش ده، ډېر خوند یې وکړ. یادولو ده چې یو شمېر پاکستاني رسنیو له دې وړاندې د نیوزیلینډ او استرالیا څخه د لوبو ګټلو وروسته پر خپلو تبصرو کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې بریاوې اپیسټ حیرانوونکي او یا هم ناڅاپي بللې وي. خو د نړۍ یو شمېر سترو لوبغاړو بیا یادې څرګندونې د ریشخند وړ بللي او ویلي دي چې اوسنیو وختونو کې افغان کرکټ ملي لوبډله د نړۍ ټولو لوبډلو سره نه یوازې د مقابلې وړتیا لري بلکې د ګټنې چانس هم زیات دی.